د منافقینو د بعضو غلطو خصلتونو بیان په دغه مخکینی آیاتونو کې مو شو او دې کې الله رب العالمین په وضاحت سره د دوی هغه خباثتونه او بزدلي الله بیانوي. منافق سړی دا ډېر ډرپوک وي، نو دوی خو به لګیا و د رسول الله مبارک سره سخت دشمني وه، مسلمانانو سره سخت دشمني او دا ډېر خطرناک قوم وي منافقه. ځکه الله رب العالمین دومره په وضاحت سره بیان کوي چې د دې نه ځان بچ کړي. اخلاصمند سړی خو تا سره په خولې یو شان دی او په زړه د سره یو شان دی چې خره سره کوي، او بد سړی خو تا سره په خولې یو شان دی او په زړه کې هم د سره یو شان دی، بد راته رسوي نو ځان به ترې بچ کړي. دا منافق ډېر خطرناک وي، ډېره سره په خولې یو وي او په زړه بل وي، نو دی ډېر نقصان کوي. دا هغه وخت کې د رسول الله مبارک وخت کې چې کوم اعتقادي منافقانو هغه وخت هم اوس هم چې کوم عملي منافقین دي دا به دې ګوره بالکل دنیا به دې کې سخت نقصان برله درکړي دنیا کې، او ډېر د دوی نه نقصانات درکړي، ځکه په خولې یو شان یو زړه کې بل شان دي. نه دې د وجې الله په ډېر وضاحت سره بیان کوي چې سړی ته ځان ساتي. نو د رسول الله مبارک وخت کې هم دقه شان لګیا و او غل غشان او د حرامیتوب هغه ټول کارونه به یې کول، خو په زړه کې به یارېدلم. دلته مقع بیان الله کوي چې یریږي په دې باندې منافق چې یاره زه خو دا منافقت کومه او دا حرامیتوبونه کومه، هسې نه چې زما باره کې څه وحی نازله شي، څه صورت نازل شي او خبر ورکړي هغوی ته چې زما څه په زړه کې دي، نو یاره کې به م پروت و، خو بیا به م د خپل حرامیتوب نه صبرېده او ټوقې به یې کولې. الله وایي کوی ټوقې، ستاسو دا ټوقې به زه او د دې یرې اظهار وکړم د مؤمنانو ته. بیا چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم تبوک ته روانېده نو په لاره ورسره بعضې منافقین څه وخته پورې تلل، نو په لار کې به یو بل ته لګیا وي صحابو ته، حوصلې یې وله کمزورولې. وی دوی زی امید ساتي د روم د محلاتو، دوی زی سلته نو ځان له د روم محلاتو سوچ کوي چې هغه به موږ له راکړي او دقه شان دوی به کامیاب شي او دوی به دغه ځای نه سم راشي، چېرته به هم سم رانشي او د هغوی ډېر لوی طاقت دی او دغه دی، دا قسمه خبرې د دغه به یې کولې. نو هغه به دوی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ووایي چې دا بعضې خو پکې داسې وایي. نو چې دوی نه به یې تپوس وکړه وایي انما کنا نخوض، دا خو ګپ شپ لګوو، دا خو موږ هسې ټوقې کوو، یو زړه مشغولو ځان له. نو الله ورته وایي ښه دواړو جانو سرداره دې حرامیانو ته ووایې چې تاسو د الله پورې ټوقې کوئ، د الله آیاتونو پورې ټوقې کوئ، د الله رسول پورې ټوقې کوئ، تاسو داسې خلک یې. نو الله رب العالمین به مرونیسي الله وي او عذرونه دې نه کوي، ځکه د دوی د کفر د ایمان نه پس د دوی د کفر په وجه الله وي دي ښکاره شوي دي. خو بعضې پکې توبه وویسته الله وي معاف به یې کړم، خو اکثرو له به الله عذاب ورکوم. نو بیا یې ورپسې الله رب العالمین د منافقینو څه بعضې غلط حسلتونه او غلط صفات بیان کړي دي چې د منافق کار څه دی، نو الله دلته واضح کړی دی. نو د دقې نه به ځان ساتو کې نه بیا به پکې موږ هم راغلي یو، هغه الله بیان کړي دی او ډېر په ښکلي انداز باندې بیان شوي دي. هر سړی د قرآن شریف دقه مقصد دی چې موږ په دې وورو عمل وکړو، ځان بچ کړو چې د کم نه الله د بچ کېدو خبره کړې ده، کم د منافق د کافر د بد سری خصلتونه دې ځان ته وساتو. نو هغه الله رب العالمین دلته د منافقینو هغه بیان کړي دی، هغه تعالی ته بیا ویم یحذر المنافقون، یریږي منافقان ان د دې خبرې نه چې تنزل علیهم نازل بکړي شي علیهم په دوی باندې د دوی متعلق سورت وحی
تنبئهم چې خبر به ورکړي هغوی ته بما په هغې خبرو باندې فی قلوبهم چې د دوی په زړونو کې دي. په خولې خو یو لګیا دي خو زړونو کې نور دي. الله وی خبر به ورکړي په دې باندې، نو په دې به یارېدل. قل ای د دواړو جانو سرداره استهزئوا وایه دوی ته چې ټوقې کوئ، ان الله کوئ، لکه دا داسې نه چې د کولو حکم ورته الله وی، دا داسې نه ده، یعنې ورته یې کوئ ځه کوه ګورو به څنګه پښتو کې مو وایي. ان الله بېشک الله تعالی مخرج را څرګنده کوونکی دی ما دا خبرو تحذرون چې دوی یریږي د هغې د اظهار نه. الله وی روباسم به څرګندوم به. ولئن سالتهم او که تپوس کړي کې د دوی نه لیقولن نو دوی خامخا وی انما بېشکه کنا من چې یو نخوض ونلعب گپ شپ هم لګاو ټوکې ټقالې هم کولې. دا هم داسې نه وي چې په دغه همداسې ټوکې کولې. قل ای د دواړو جانو سرداره ورته ووایه بالله آیا الله پورې و آیاته او د هغه حکمونو پورې ورسوله او د هغه پیغمبر پورې کنتم تاسو یې تستهزئون چې ټوکې کوئ. تاسو داسې خلک یې ظالمانو، الله او د الله رسول هم پرې نه ښوده او سمو ګوره خلک بعضې. لا تعتذروا عذرونه مه کوئ، ما ته ستاسو پته لګېدلې ده ته چې دا کم ټوقې کې، نو د دې نه پس د ایمان هېڅ قسمه خبره نشته. لا تعتذروا عذرونه مه کوئ، قد کفرتم په تحقیق سره کفر کړی دی تاسو بعد ایمانکم پس د ایمان نه، بس خبره ختمه ده. ان نعفو کوم چرې معاف کړو موږ عن طائفة یو ډله منکم د تاسو نه، توبه مو ویستله نو بعضې پکې معاف کو یو څو منافقین هغوی توبه ایستې وباندې نعذبو او عذاب ورکو طائفة بلې ډلې ته. دا ولې عذاب ورکې؟ بانهم په سبب د دوی چې کانو دوی مجرمین مجرمان جرم خو یې کړی دی که نه، منافقت یې کړی دی. منافقین څوک دي؟ اوس یې وره د منافق صفات. المنافقون سلی منافقان والمنافقات او خز منافقات بعضهم من بعد بعض د بعضو نه دي یو شان دي ټول، خزې او سلی ټول یو شان دي په بعضې خرابو خصلتونو کې. ته دا مو وایه یاره دا پلان کې ډېر ښه سړی دی پکې، نه دا ټول یو شان دي. یأمرون بالمنکر یو بد خصلت یې دا دی چې حکم کوي د آرامیتوبونو د بې حیایۍ. ماړه کوې شابه بې حیایي کوې حکم ورته کوي، دا خو زمونږ وجود دی او زمونږ مرضي ده، نو کوې آرامیتوبونه چې څومره دي منکرات کوې. یأمرون بالمنکر سوچ کوې ګورې، یأمرون بالمنکر حکم کوي د نارواو خبرو د آرامیتوب د کارونو، وینهون او منې کوي عن المعروف د نیکو کارونو نه. دا د منافق کار دی په ښکاره او په پټه دواړه. ویقبضون ایدیهم من ساتي بن ساتي ایدیهم خپل لاسونه شومتوب کوي، د الله په لار کې ورکړه نه کوي، زکات چې کوم فرض دی یا واجب دی یا سنت دی نه ورکوي. نسوا الله هیر کو دوی الله یا هیر کو دوی الله چې یاره الله به موږ له عذاب راکړي، الله به موږ رونیسي. نو فنسیهم الله وي موږ هم دوی هیر کړو، د الله نه یره نه راځي، موږ بیا د خپل رحمت نه لر کو. ان المنافقین بېشکه منافقان هم الفاسقون هم ناکاره دي فاسقان دي. وعد الله اوس الله وي وعده کړې ده ما الله وي ما وعده کړې چا سره؟ المنافقین منافقین سلو سرا، والمنافقات او منافقات منافق خذو سرا، والکفار او کفار سرا. د څه وعده مې ورسره کړه؟ نار جهنم د اور د جهنم خالدین فیها همیشه همیشه به په دې اور کې پراتی. هي حسبهم دا د دوی د پاره کافي دی. الله وی الله اکبر. ولعنهم الله او د الله د رحمت نه بلري لعنت به وي په هر وخت. ولهم او د دوی د پاره عذاب عذاب دی مقیم دائمیا. الله دې مو ساتي. او دا پشان د سسری دا سدي دوی پشان دغه کسانو دي
چې هغوی د دې نه مخکې هغوی په قوت کې ډېر طاقت مند و الله وی رومینې ول ګورئ ورته کالذین په شان د کسانو من قبلکم چې د دوی نه وړاندې وو کانو هغوی اشد منکم ډېر زیات د دوی نه قوتا په طاقت کې و اکثر اموالا و اولادا او ډېر ورسره مال مولاد مو ما رانیولي دي څنګه مې رانیولي دي لاندې ورته بیا ګورئ نو فاستمتعوا فایده واخیستله هغوی بخلاقهم برخو خپلو نه څه چې ول هغې وخت کې ما الله وی ورکړي وو د هغې نه یې پیدا واخیسته او بس حقې دنیا پسې شو نو فاستمتعتم بخلاقکم تاسو هم پیدا واخلې د برخو خپلو نه کما استمتع الذین لکه څنګه پیدا اخیستې وه من قبلکم ستاسو وړاندې بخلاقهم په خپلو برخو باندې وخضتم او مصروفه وه معروفه وه اخته وو کالذین خادوا لکه څنګه چې هغوی اخته وه تاسو هم اخته په دقې دنیا کې او صرف دنیا هم دا کړی په شان د هغوی باندې اوس وره د دقې خلکو متعلق وره اولئک حبطت اعمالهم تبا و بربادو د هغوی عملونه فی الدنیا په دنیا کې والآخرت او په آخرت کې واولئک هم الخاسرون دقه سخت تاوانیانو علم یأتیهم آیا دوی ته نه دی راغلی نبأ خبرونه قصې واقعات د چا الذین دای کسانو من قبلهم چې دوی نه وړاندې وو قوم نوح قوم د نوحه چې الله وی ما په سیلاب راوسته 6 میاشتې په سیلاب وعاد او عادیان چې په طاقت او په قوت او په وجودونو کې کم وجودونه الله وی ما ورکړي وه څه چل مې ورسره وکړه وثمود او سمودیانو سره مې څه چل کړو وقوم ابراهیم او قوم د ابراهیم چې نمرودیانو مو سره څه چل کړو واصحاب مدین او خاوندان د مدین چې د شعیب علیه السلام قوم الله وی ما په اور راوورو والمؤتفقات او هغه الوړې والوړې هغه کلیه چې 15 خارو د اردن او د لوط علیه السلام قوم الله وی ټول کلی مې پې واړوله دا نه دي راغلي دي ته چې دا چل کوي آتاتهم راغلی و هغوی ته رسولهم پیغمبران د هغوی بالبینات سره د ښکاره دلایل ورسره نو الله وی غرم یې کړل د الله ظلم وکړه فما کان الله نو نه دی الله تعالی لیظلمهم چې ظلم وکړي ولکن کانوا انفسهم یظلمون دې ظالمانو په خپله په ځان باندې ظلم کړی دی دا د منافقینو خبرې وی الله یرول پیم کړل او چې مخکې منافقین او کافرانو د هغوی حالات یې ورته بیان کړل د دې په مقابله کې اوس دا صفات په ځان کې پیدا کوو والمؤمنون د مؤمنانو صفات وره والمؤمناتو د مؤمنانو صفات وره بعضهم اولیاء بعض بعض د بعض دوستان دي په یو بل خفه کېږي لګیا دي یو بل سره مینه محبت دی بل کار یې څه دي یأمرون بالمعروف حکم کوي د نیکو راشه منزله راشه الله ته را نږدې شئ دا الله خبرو منه دا الله د رسول خبرو منه نیکو ته خلق را بلی دا د مؤمن صفت دی وینهون عن المعروف او د بدو نه خلق منه کوي مکوي غلط کارونه مکوي دروغ دوکا زنا شراب وغیرہ مسکه لګیاوي ويقيمون الصلاة دریم صفت دا دی چې منځ قایمه څه مطلب په خپل وخت باندې منځ کوي په ښکلې طریقه منځ کوي 5 وخته کوي با جماعت کوي دا د مؤمن صفت دی ویؤتون الزکات او بل صفت دا دی چې مالدار وي او نصاب ته رسیدلی وي نو ورکوي زکات صدقه نافله صدقه فرضیه چې کم فرض صدقه د ورکوي کم چې نفل د هغه هم ورکوي شپږم نمبر 5 نمبر صفت دا دی ویطیعون الله مالاس کم صفت پیرته بیانوم الله وی تابعداری کوي د الله د احکاماتو ورسوله او د رسول الله مبارک د طریقو لګیا دي دا کوي اولئک سیرحمهم الله اولئک په دغه صفاتو باندې موصوف خلق ډیر زر دی قریبه ده چې الله په خپل رحم وکړي دنیا کې مو آخرت کې
ان الله عزیز حکیم، الله زبردست و حکمت والا ذات تے. وعد الله، کافرانو منافقینو سرم اللہ وعدہ کړی دی، مومنان سرم اللہ یو وعدہ کړی دا. وعدہ صدا وعد الله، وعدہ کړی اللہ تعالی المؤمنین مومنانو سلو سرا، والمؤمنات او مومنانو خذو سرا، سوادے کړی دا چې په دا صفات انسان کې راوستل نو زما وعده ورپسې وورې. جنات جنتونه به تاسو دپاره تجري چې بهیږي به من تحتها الانهار، لاندې د هغې نه نهرونه. دا خوشحالی به کله کله وي، خالدین فیها، همیشه همیشه به دا خوشحالی وي. ومساکن طیبة، او خشته کورونه پاک د دوړو نه او دقه شان د ګندګو نه، او کور داسې خوند کوي چې ته راننوځې او زړه دې پکې خوشحاله شي. الله وایي داسې کور به ورکوم. او دا به کوم ځای وي؟ دا به په هغې اعلی جنت کې. اعلی جنت کوم یو دی؟ فی جنات عدن، دا په جنات عدن کی، دا د ټولو نه اعلی جنت ته. الله دې نصیب کی. دا نعمتونه، دا خوشاله، دا ارس په خپل ځای، خو د ټولو نه اوچت شی څه شی دی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې الله به یو جنتی را د دنیا خوشاله ورکی، داسې خوشاله به ورکی چې لا عین رأت، سترګو به نی لیدلې، ولا اذن سمعت، نه به غوږونو اورېدلي، ولا خطر علی قلب بشر، او نه به د انسان په تصور کې دا خوشاله راغلی. دا به الله جنتیانو له ورکی چې د دنیا څه نعمتونه دي الله به وله ورکی، چې دا ټول نعمتونه ورکی. بیا به جنتیان ځان ته ودرې سم پکار دي، اسم نه یا الله ارس شته. حوصله او بل نعمت در کومه، دا ارس په خپل ځای، دا ارس ستاسو دی نصیب شي، خو د ټولو نه اوچت شي دا در کوم چې الله وایي زره نه راځي ما. ورضوان من الله اکبر، الله وی ورضوان او رضامندی دا من الله دا الاکبر، چې دا د ټولو نه اوچت چیز دی. خدای دې دقه زمونږ نصیب کړي. ذالک الفوز العظیم، دا ډېره لویه کامیابي ده. اللهم اجعلنا منهما، خدای مونږ پکې راولي. صدق الله مولانا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك.